نندانوانیو دالم سندکم شیطان دے زچپی مجلل داغا بخنستان وطنا 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 اسه د پښتو څو سندرې پکې ووایو دا د پښتنو سیمه بیخي خاموشه سوې ده. ګرانو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن راغلی یم لانډیله. ستاسو ملاقات نن له یو داسې ګروپ سره کوم، له یو داسې سندرغاړو سره کوم چې د دې سندرغاړو تعلق له افغانستان سره دی. په کراچۍ کې تقریبا 1.5-2 کاله کېږي چې دلته په کراچۍ کې خپل ژوند کوي او په کراچۍ ښار کې د ډیرو پښتنو په فنکشنو کې او په ودو کې دغو د خپل فن مظاهره کړې ده. نو ستاسو ملاقات د قمرګلې چې د پښتو ژبې یو ډیره نامتو سندرغاړې وله، تاسو به پیژنئ. د دوی تعلق چې کوم دی له قمرګلې سره دی، د قمرګلې رشته داران دي. نو زما پر څنګ باندې باجې سره ناست دی عبدالبصیر ننګرهاري. عبدالبصیر ننګرهاري په خپله سندرغاړی دی. د عبدالبصیر ننګرهاري پر څنګ باندې د ده ورور طبله نواز دی منیر نماژي. د منیر پر څنګ باندې رباب نواز صدیق الله دی او د صدیق الله پر څنګ باندې ذاکر الله دی دام طبله نواز دی. د ذاکر الله پر څنګ باندې سمیع الله دی، سمیع الله هم رباب نواز دی. نو دا روغ ټیم دی. زه نن له تاسو سره د دغه ګډ ټیم پیژندګلوي کوم. تر ټولو له مخه زه ټولو ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. ټولو نه مخکې لیدونکو اورېدونکو وطنوالو ته ټولې نړۍ ته سلامونه وړاندې کوم. بصیر وروره دا ماته ووایه چې بنیادي طور د کومې علاقې یاست؟ مونږ بنیادي طور باندې چې یو د افغانستان د خوږیاڼو یو او هلته اوسېدلي یو زېږېدلي یو. نو بیا څه وخت کې زموږ مشران بیا رالل خیوې ته. نو په خیوه کې مې ژوند کړی دی مشرانو. نو زه ډېر ورپوټی وم چې زموږ مشران هجرت وکړو پاکستان ته. د پېښور کې بیا پېښور کې د رشید ګړی کې زمونږ ژوند تېر شوی دی. په داسې کبابیانو کې مې ژوند تېر شوی دی. نو څه ژوند هم دلته ستر شو، دلته غټ شو. دې فیلډ له څنګه راغیاست؟ زمونږ خو دا فن کورنۍ فن دی. زمونږ مشرانو الله دې وبخي خان شیرین کاکا مې هغه دا فن کولو، تره مې کولو، خان زرین کاکا مې. نو زمونږ کورنۍ دا فن مشرانو کولو، نو مونږ دې فیلډ ته په دې خاطر راغلي. ستا تر ټولو د خوښې سندره کومه وه ده چې ته یې بلکل مشهورتیا ته رسولی، انسانانو پېژندلی؟ زما خو څه ټپې دي، جوابي ټپې دي چې هغه زما خوږ ملګری نعمت سرحدي سره به ما جوابي ټپې کولې. او یو سندره ما په شمشاد کې ویلې وه چې څوک محبت کې لیونتوب غواړي او څوک د اشنا په سینه خوب غواړي. نو دغه سندره زما مشهوره ده. منیر ورور السلام علیکم. ستړي مه سئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه وروره، هر کله راشئ. خدای مو راوله. مننه تاسو نه. منیر وروره دا ماته وایه د طبله نواز دا خو یو فن دی. دا فن زده کړه د له چا کړې ده؟ صاحب ما خو د استاد سنمګل نه، زما استاد دی چې د میناګل استاد او حاجي صاحب چمنګل خدای دې وبخي، د هغې مشهور او سنم چې و زما استاد هغه نو د دې کشر ورور، زه د هغې شاګرد یم، د هغې نه مې زده کړه کړې. صدیق الله السلام علیکم. ستړي مه سئ. وعلیکم سلام. تاسو ته سلامونه، ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه وایم. مننه، خوشحاله. رباب غږول د دې فن د له چا زده کړو؟ دا فن خو ما پهله شاکر استاد نه زده کړی، ترزوی مې او
بیا غلام سخي استاد ته هغه هم استاد دی هغې ته هم شکره ورکړه. منیر ورور ما ته د طبلې په باره کې د خپل فن اظهار وکړی، خبرې یې وکړلې. ته په خپله طبله نواز یې، پیاوړی ته که منیر دی؟ السلام علیکم. په خپل وار باندې خپل مینوالو ته، خپل ګران ملګرو ته، دوستانو ته، ټولو د ټي وي کارکوندګانو ته د مینې ډک سلامونه وایم. پیله او دا دی چې زمونږ د فیلډ ته راوتي وو، دغه پیله زما مشر ورور هغه به دا دغه کولو، بس زما ورور پسې زما شوق هم راغی، بس ما به هم دا طبله مبله راغوښته او بس بیا هغه راته وویل چې راشه چې کې خو دا راشه زده کړه. بیا هغه نه مې څه زده کړه، بیا هغه ته بیا مې وویل ما چې لالا بس داسې وکړه چې هسې هم دا کسب کوو چې یو ښه استاد ونیسو چې یو څوک مو وپېژني. نو بیا هغه راته ما استاد ونیو، زما استاد چې خدای وبخښي اوس مړ دی، زما استاد پینده ګل استاد و، پینده نومېدو، ډېر ښه استاد و او ښه قدردانه استاد و، هر چا پېژندو. نو بس زمونږ شوق همدغه ځینې راوچه شو. زمونږ ترور دی خدای وبخښي کمرګله زاخیل استاد دی خدای وبخښي چې د هغه خاوند و، نو هغوی به دا دغه کولو، دا فن کولو، زمونږ هم مینه ورسره راغله، زمونږ شوق هم تازه شو ورسره. بس مونږ داسې ووایو چې میراثي شو. سمیع الله صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. زه د وطن چینل ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رباب هنر د له چا څخه زده کړو؟ زما خو اولنی استاد شاکر استاد دی چې زمونږ د کورنۍ غړی دی، زما تره زوی دی او خیم هم دی. او بیا مشر استاد چې زمونږ دی استاد غلام سخي دی چې د هغه د همایون استاد پلار دی. او دریم استاد مې رحیم ګل دی چې زمونږ د استاد د مشر استاد شاګرد دی، سینیر شاګرد دی. هغه زمونږ استادان دي. بصیر وروره ډېر مینوال دا غواړي چې د بصیر په غږ کې یو د خوند سندره واورو. ولې نه، په دواړو سترګو ټولو وطنوالو ته او ټولو دوستانو ته به یو غزل ډالۍ کړم. خاوره یې د سرو دارې او کاڼه یې مرجان دی، زه چې پې مین یم دا هغه پښتونستان. خاوره یې د سرو دارې او کاڼه یې مرجان دی، زه چې پې مین یم دا هغه افغانستان دی، او زه چې پې مین یم دا هغه پښتونستان دی. خزلمیانو سی دی کشتا زمریانو سی دی کی نوابانو سی دی کشتا زمریانو سی دی کی سمت خانو سی دی خوڑل دیر گران دے زچ پی مجنم دا هغه پښتونستان. خاوره یې د سرو دهر یو کانډه یې مرجان دی، زه چې پې مجن یم دا هغه افغانستان، او زه چې پې مجن یم دا هغه پښتونستان، زه چې پې مجن یم دا هغه پښتونستان دی. تونکو دا سندرغاړی بصیر او د ټول ګروپ چې موږ له تاسو سره د دوی خوندوره مرکه وکړه. د کراچۍ په ښار کې چې څه پښتانه دي، دلته د چا فنکشن وي، ودونه یې وي، د موبایل پر سکرین باندې به د منیر طبله نواز نمبر چلیږي. که څوک د خپلو ودو دپاره، د خپلو خوشحالیو دپاره د دوی خدمات ترسره کوي، نو تاسو پر دغو نمبرو باندې له دوی سره کانټیکټ کولی سئ. زه د دوی د ټولو د زړه له تله شکریه ادا کوم چې په دومره مصروف وخت کې زما چینل ته ټایم کوي را تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو ټولو غواړو اجازه
د خدای په امان.